و ابو بکر زما دا ټول نیکه توالا خو غار ثور کې چې ستا په پتون د پیغمبر سر پروتو یو غنټه مال راک یو غنټه ابو بکر ورته ویلی چې اے عمر د غار ثور د پیغمبر سر زما په پتون غنټه خو څه کوي چې یو منټ به د خدای په ټوله خدای ورنک یو منټ اهل دل سره روټای نه چای نه وريجي نه پولاو نه غوخه نه یو ځان له خوندي او یو ځان له مزین خدای دې تاسو مونږ ټولو ته نصیب عزیزانو د پیغمبر مجلس لګیدل او دا سړی راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار اقدس کې درخواست صاحب یو مسلې ته ما دوست ته غنه می قسم خورلې چې یو خیم بدر سره خبرې نکوم سو ابو بکر تورغه مغدا ویلې عثمان تورغه مغدا ویلې عمر تورغه مغره ته دا ویلې استاد را پیغمبر ته خوند ورکو یو ورش ابو بکر عمر عثمان ته आवाज کا پختنه تیو کو چې دلیل خای تاسو په څه دلیل دا فکر ور کړی دي درې واړه رال چرال ابو بکر ته وی چې تا چې د تویلی چې سلويخ کاله ور سره خبرې مکوونه تاسو سره څه دلیل هغه وی ما سره دلیل دی د خدای قرآن وی وای وی الله په قرآن کې وی چې هل اتا علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سورۃ دهر د سر آیات هل اتا علی الانسان حين من الدهر په انسان باندې یو حین د زمانه راغلو لم یکن شیء مذکورا چې هغه وخت هیڅ نو دیو آیات نه مراد د آدم علی السلام خنبیر دی چې هغه سلويخ کاله پروت نو دی حین کې هغه سلويخ تو کالو ته اشاره ده نو ما وی چې د حین نه سلويخ کاله مراد دی ځکه مې دته وی چې سلويخ کاله ورته خبرې مکو پیغمبر ورته وی ټیک تم ټیک حضرت عثمان ته وی چې تاسو سره څه دلیل چې ته ورته چې تر مرګ ور سره خبرې مکو هغه چې ما سره دلیلم د خدای قرآن وای ورته ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین